چې په موږ تی کې چې کم سړی قرباني کوي الله پاک دونه ثواب ورکوي لکه ابراهیم علیه السلام ته چې د خپل زوی پر ذبح کولو څونه ثواب ورکوي. یو سړی دا خپل مرګ قبلوي د خپل د زوی مرګ نه قبلوي. په دا میاشت کې یو عظیم عمل کیږي چې هغه ته قرباني ویل کیږي. د دې میاشتې پر 10 باندې صحابه کرامو یو ورځ د نبي علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا قرباني له کومه وخته را روانه ده او د دې مقصد څه شی دی، څه دپاره دا قرباني کیږي؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم. 3 لفظ نبی علیه السلام وویل. سنت ابیکم ابراهیم، د سنت لفظ یې ووایي، د ابیکم لفظ یې ووایي، د ابراهیم لفظ یې ووایي. علما کرامو پر دې باندې تفسیرې کړي دي پر دا 3 لفظو باندې. قربانی هغه عبادت دی چې په دا قربانی کې د ذات په اعتبار سره هم عظمت او ثواب زیات دی، د مکان په اعتبار سره هم عظمت کستا، د وخت په اعتبار سره هم په دې کې عظمت ستا، او د انجام په اعتبار سره هم په دې کې عظمت ستا. نبی علیه السلام وفرمایل چې سنت ابیکم ابراهیم، دا سنت ستاسې د پلار د دې امت د پلار د ابراهیم. اوس خبره دا ده چې سنت خو دې ته ویل کیږي چې نبي یو عمل کړی او موږ هم هغه رقم عمل وکړو، و دې ته سنت وایي. ابراهیم علیه السلام خو خپل زوی حلالوي، اسماعیل علیه السلام، او موږ خو بکره حلالو، پسه حلالو، غویی حلالو. نو سنت خو به هلته وایي د ابراهیم چې موږ ته هر سړي خپل زوی حلالولی، لیکن موږ د زوی د ذبح کولو بجایه پسه حلالو، بکره حلالو، غویی حلالو. نو نبی علیه السلام څنګه فرمایي چې سنت ابیکم، دا سنت دی ستی د پلار د ابراهیم. نو ابراهیم علیه السلام خو زوی حلالوي، او سنت خو به هغه وخت وایي چې موږ ته هر سړي خپل زوی حلالولی. علما کرامو د دې جواب ویلی هغه دا چې دا زموږ د پسه و حلالولو ته نبي علیه السلام د ابراهیم علیه السلام سنت ووایي. صحابه کرامو خو دا د پسه د حلالولو پوښتنه جن وکړه چې دا له کومه وخته را شروع دی او د دې مقصد څه شی دی؟ نبی علیه السلام ورته ویل سنت ابیکم، دا ستی د پلار سنت دی، دا زموږ د بکرې و ذبح کولو ته، زموږ د پسه و ذبح کولو ته، زموږ د غوایي و ذبح کولو ته نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام سنت ووایي. علما کرام لیکي چې په موږ ته کې چې کم سړی قرباني کوي الله پاک دونه ثواب ورکوي لکه ابراهیم علیه السلام ته چې د خپل زوی پر ذبح کولو څونه ثواب ورکوي. لکه ابراهیم علیه السلام چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام پر ذبح کولو باندې چې کم ثواب ورکوي، الله پاک د جناب محمد رسول الله امتی ته پر بکره حلالولو باندې ځکه دا ثواب ورکوي. علما کرام فرمایي چې هر هغه شی ډېر ثواب لري چې هغه تا ته محبوب وي او ته قرباني کړي. مثلا مال و سړي ته
ډېر محبوب یې. نو مال د الله په لار کې خرڅول ډېر ثواب لري. او تر مال پر انسان ته ډېر محبوب خپل ځان دی. نو یو مجاهد چې د الله په لار کې د الله د دین د بالادستۍ دپاره خپل ځان قربان کړي نو دا ډېر ثواب لري. او په یو حدیث شریف کې راځي چې تر ځان و انسان ته خپل عزت ډېر محبوب وي. او زموږ وروستی عزت دا په خپل مال و کاروبار سره دی، په خپل اقرباو په رشته دارانو سره دی، په خپل کور سره دی، په خپل اولاد سره زموږ وروستی عزت دی، په خپل لباس سره زموږ وروستی عزت دی. لیکن یو مسلمان چې حج لره روان سی دا خپل عزت قربانی کی، کور پریږدي، اولاد پریږدي، کاروبار پریږدي، خپل وطن خپل علاقه پریږدي، حتی چې لباس هم قربانی کی په احرام کی. نو په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه حاجي چې د خپل عزت قرباني کوي او د الله په لار کې ولاړی بیت الله لره دا زما میلمه دی. او زه د ده کور لره زه په خپله ورځم د کور نګراني کوم. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک د دغه حاجي د ماضي د ګناهو پوښتنه بیا له ده څخه نه کوي چې تا ولې دا ګناه کړی. تمامې ګناه الله پاک و ده ته ور میټاو کړي. نو چې کوم سړی عزت قرباني کړي الله پاک دغو نه ثواب ورکوي. لیکن تر عزت و انسان ته محبوب هغه خپل زوی دی، اولاد دی. یو سړی دا خپل مرګ قبلوي، د خپل د زوی مرګ نه قبلوي، د خپل اولاد مرګ نه قبلوي، خپل عزت قربانوي لیکن د زوی او د اولاد عزت بچاوي. او ابراهیم علیه الصلاة والسلام د خپل زوی قرباني ورکړې وه. او نن چې موږ ته کومې قربانیانې کوو الله پاک و موږ ته پر دغه قرباني باندې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د زوی د قرباني کېدو ثواب راکوي. نو په قرباني کې عظمت د ذات په اعتبار سره دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام و صحابه کرام ورته وویل چې سنت ابیکم دا ستی د پلار سنت دی. ابراهیم چې هغه ابراهیم